ایراني چارواکي وایي پر ایران د اسرایلو په بریدونو کې ټول 606 کسان وژل شوي چې ډیر شمېر یې د ودانیو نړېدو له امله دي. د ایران د روغتیا وزیر محمد رضا ظفرقندي د کابینې په غونډه کې وویل چې 95 سلنه وژل شوي کسان د نړېدلو ودانیو تر کنډو کپرو لاندې مړه شوي او 15 سلنه مړه شوي کسان هغه ټپیان وو چې روغتون کې یې ژوند له لاسه ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې د اسرایلو په بریدونو کې له 15,000 ډیر کسان ټپیان شوي هم دي. هممهاله د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اوربند له اعلان څو ساعته وروسته د اسرایلو او ایران ترمنځ دغه تړون تر فشار لاندې دی. د اسرایلو دفاع وزیر اسرائیل کاټس ایران له اوربند څخه په سرغړونې تورن کړی دی. دا 2 ساعته وروسته له هغه و چې د ډونالد ټرمپ او قطر په منځګړیتوب پر تړون موافقه وشوه. ایران بیا په ورته مهال خبرداری ورکړی چې هر ډول بل یرغل ته به په قاطع، کلک او پر وخت ځواب ورکړي. ټرمپ همداراز د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې کړي، خو تر اوسه د دواړو د ټلیفوني خبرو جزئیات نه دي رسنیز شوي. ترکیه له ایران او اسرایلو بیا غوښتي چې د ډونالد ټرمپ د وړاندیز شوي اوربند درناوی وکړي، خو قطر بیا له ایران او امریکا څخه غوښتي چې د اټومي خبرو اترو ځنډېدلې لړۍ بیا پیل کړي. له هغې ورځې چې دغه بریدونه پیل شوي دي د ایران په اکثره ښارونو کې افغانان هم متضرر شوي، خو تازه د کرمانشاه ولایت څارنوال ویلي چې په دغه ولایت کې اوسیدونکي ټول افغانان چې راجستر دي او که نه دي له ګرځېدو منع دي. حمید رضا کریمي ویلي که افغان وګړي هر چیرې ولیدل شي راټول او پنډغالو ته به یې ولیږي او ځایي خلکو ته یې خبرداری ورکړی چې که افغانانو ته کار ورکړي نو جریمه به یې کړي.